د هر قسم اسلامي کیسټو د ملاويدو پته یاد ساتئ. ایوب اسلامي کیسټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور خار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط أو كما قال. درود شريف هو. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. زما عزت مندرو دانن چستاسو پدی جماعت کې دا مبارک اجتماع جوړه ده. تاسو د زمون محترم رور جناب حضرت مولانا شوکت علی صاحب سلمه الله اغیو فرمایل چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاک او د خپل سیرت سره جوړه ده. رو شکر دې الحمدلله تاسو خپل د جماعت د علاقې مشران علماء کرام موجود دي او زمونږ مشر جناب شیخ الحدیث حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب دامت برکاتهم اغي هم تشریف فرما دی. داغی بیان مناسب و کافی او بیا زمون محترم رور جناب حضرت مولانا شوکت علی صاحب دی هم الحمدللہ خدای پاک خپل علم ورکړی دی خو بیان کولی شي. خدا دې مرګرو یو خواهش او یو محبت او چې د نیکه د پیغمبر علیه السلام د صفت په مجلس کې زه شریک کړم نو الله پاک دې ستاسو زمونږ د ناست او د مجلس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. روز دې موجوده غونډه تعلق او زمونږ د را غونډې دوه د ناست پاسته نسبت د دې نننی مجلس
مقصد زمون د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذات مبارکه متعلق بیان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدای پاک زمون د هدایت لپاره دنیا ته را لېږلی. ټول وایي الحمدلله. او مونږ په ډېر فخر کوو، مونږ په ډېر خوشحاله یو، د الله لوی حمد ادا کوو چې یو ډېر عظیم پیغمبر او ډېر عظیم رهنما او د هدایت یو لوی سرچشمه، هغه پیغمبر چې د ټولو انبیاء او رسولانو امام دی، امام الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، چې دا خدای زموږ په قسمت راوخیږي. مونږ خو الله ته نه ویلې او نه الله ته درخواست کړو چې خدای پاک مونږ هم د آخر زمانه امت وګرځوه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت وګرځوه. دا مونږ الله ته نه ویلې، دا د خدای خصوصي انعام او پیرزونه ده په مونږ باندې. الحمدلله. بیا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم شان او دا غلوی پاغه کسله په میاشتو بحثونه کوي، نو هغه د ختمېدو نه دي. خدای پاک حضور پاک صلی الله علیه وسلم لا کم شان ورکړي او کم عظمت او کم لوی ورکړي وا، هغه ډېره ښکاره خبره ده او ډېر عظیم کار خدای پاک د نبی علیہ السلام ناغشته دي. خو دوه خبرې ستاسو مخکې کوم. یو په خپل زړه کې د حضور پاک سره محبت کول، او دویم د نبی علیہ السلام د اخلاق مطابق خپل اخلاق جوړول. دا دوه خبرې ضروری دي. زمون په ویل کې لومبي خو د نبی علیہ السلام سره مینه او محبت پکار دی، او دا یو خپل تصور او خیال او خپل عقیده او یقین جوړول پکار دی چې زما ایمان بالا خالص او سوچه مسلمان بالا جوړېږم تر څو چې زما د پیغمبر علیہ السلام سره مینه او محبت مضبوطی. د محبت او د مینې هغه رشته مې ورسره برابرې، هله به زه سوچه مسلمان یم. او که زما د پیغمبر علیہ السلام سره مینه کې نقصانی، زما محبت کې کمی وي، د نبی علیہ السلام چې کوم عظمت دی هغه عظمت زما پړه کې نه، نو ته په خپله پوه شه چې بیا به زه سوچه مسلمان نیم، بیا به زه کامل مسلمان نیم، بیا به زه هغه 2 نمبر مسلمان چې ورته وي هغه مسلمان بیم. نو خدای دې مونږ کاملین او مخلصین مسلمانان جوړ کړي. زمون صحابه کرامو چې د پیغمبر علیہ السلام په یو خبره د خپل سر نه تیر شوي دي، او د خپل اولاد نه تیر شوي دي، او د خپل ځمکو نه تیر شوي دي، او د خپل وطن نه تیر شوي دي، هجرتونه یې کړي دي، هر څه یې کړي دي. دا ولې د دې په زړه کې د پیغمبر علیہ السلام قدر او د هغه محبت. زما چې چا سره مینه محبت دي، د هغه لپاره به زه خپل هر څه قربانو. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بخپل فرمایي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. وی ترسو چې زه د یو سړي په زړه کې د خپل پلار نه، د خپل اولاد نه، د ټول مخلوق نه زیات محبوب نشم، نو دا سړی بیا مغه سوچه مسلمان نه دی. نو نبی علیہ السلام په خپلم ترغیب ورکوي چې ګورې ما سره به محبت کوي، ما سره به پوره او سوچه مینه به کوي. د دواړو جهانو سردار مبارک مدینه منورې ته هجرت وکړي، او په مدینه منوره کې عوالی ورته وایي چې دا کوم ځای مسجد قبا ده، په دې کې پیغمبر علیہ السلام 14 شپه د دیرو. بیا د هغه ځای نه راوست چې کوم ځای د نبي علیہ السلام جومات دی، مسجد نبوي مبارک، الله دې مونږ تاسو ټول بوتلی. دغه ځای ته پیغمبر علیہ السلام را روان شو، او چې کله دغه مسجد قبا نه راته، یو طرف ته بل طرف ته بنو النجار د پیغمبر علیہ السلام ماماخیل، د نبی علیہ السلام د نیکونو رشتې ورسره زنانو ماماخیل دي. د هاشم بیبي د نبی علیہ السلام چې کوم د نیکه پلار او د هغه ټبر، دا د مدینې منورې دغه بنو النجار د قوم نه.
نو دی غارو ته تورې واچولې او د نبی علیہ السلام د حفاظت او د استقبال په بنیاد د لارې نو نیم یو طرف ته او نیم بل طرف ته دي او پیغمبر علیہ السلام د منځ کې را روان دي دې درمیان کې یو صحابي دی نوجوان صحابي دی خو بالغ خورکوټه دی د عمر نه نوجوان دی نو عمر حضرت طلحه ابن برا رضی الله تعالی عنہ دی راغو پیغمبر علیہ السلام ته چې نبی علیہ السلام په کومه اوخه سور دی نو کله یو طرف ته ودرېږي او کله بل طرف ته ودرېږي کله یو طرف ته تاویږي کله بل طرف ته تاویږي نوجوان صحابی دی او صرف یو حدیث د پیغمبر علیہ السلام ته نقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته تپوس کې لکه دا یو قابل خاول تاویږي را تاویږي کله یو طرف ته ودرېږي ما ته ګوري کله بل طرف ته ودرېږي ما ته ګوري دا ولې هغه ورته په جواب کې احبک یا رسول الله دا خدای رسول ډېر زیات مې خوښه په دې ځل کې مې در سره ډېر زیات مینه او ډېر محبوب راته ښکار ډېر زیات مې خوښه پیغمبر علیہ السلام مبارک ورته وی خستا ما سره مینه شته ویا اوس د مینه تقاضا ده چې چا سره د مینې هغه خبره به بیا منې کړه اوس ما ته سید تا سره مې ډېره مینه زه خدای لکه ما سره د مینه ده زه ورشه که نه دغه یو جام اوبه خو ما لرو او ته هغه زما د خبرې په ځای په دې پوړ سملې او ځان ته بالغ کړې او ډډه ووې نو دا خو مینه نه شوه که د مینې تقاضا دا ده چې چا سره د مینې ستا دا به د هغه په شان دي ته به ناسته ولاړه د هغه سره کې د هغه خبره به منې او که ته د هغه مخالفت کې نو داسې د خدای هغه مینه ده دا د زړه مینه نه ده نو د دواړو جهانو سردار مبارک ورته فرمایي وي ما سره د مینه ده وی یو وی زما یو خبره به ومنې وی بلکل بسر چې شک د خدای رسول بالرأس والعین وی ښه یو چل وکړه لاړ شو پلار د ملک او د هغه سر ماله راوړه داس مضبوط امتحان دی پلار به وجنې نو د هغه سر به دلته ماله راوړې زه ګورم چې ستا زما خبره منې که نه منې ما سره د مینه شته او که نشته اوس هغه هم د څوارلسمې صدۍ مسلمان نه دی زبانی جمع خرچ والا مسلمان نه دی دو نمبر مسلمان نه دی هغه سوچه او مخلص مسلمان دی او دا حقیقت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سترګې چې پچا لګېدلې دي او بیا د چا سترګې چې د دواړو جهانو سردار مبارک باندې لګېدلې دي یاره په سچه منافقین مو کافرانه مو په سچه په صحیح نظر باندې نو هغې نه خدای پاک ډېر لوی کاملین خلک جوړ کړي ډېر عجیبه عبدالله ابن سلام رضی الله عنه یهودي دی او راغی چې کله پیغمبر علیه السلام هجرت وکړه مخامخ ورته ودرېد یو څو تپوسونه د نبی علیہ السلام نه وکړل نبی علیہ السلام ورله جواب ورکړ لیکن دی ورته څه وایي عبدالله ابن سلام رضی الله عنه وی د خدای رسول چې ستا د مخ ته مې وکتل که نه نو ان وجهک لیس بوجه کذاب ستا دا مخ د دروغجن سړي مخ نه دی ستا د مخ نه دا معلومېږي چې ته رښتونی یې او فوراً ایمان راوړه نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته چې چا په سچه کتلی دي که نه تنقید په نظر نه په بد نظر نه په صحیح نظر نبی علیہ السلام ته کتلی دي هغه له خدای ایمان هم ورکړی دی او د هغه نه خدای ډېر لوی شخصیت هم جوړ کړی دی نو پیغمبر علیہ السلام ورته وایي چې زه لاړ شه او زما سره دې مینه ده او زما خبره منې نو د پلار سر دې راوړه دی ورته څه وایي اوس کشر دی او توره د غاړه کې پرته ده فوراً یې توره د غاړې نه کوزه کړه دې کې له کلس ورکړه او توره یې ترې ویستله وایي د خدای رسوله دلته لږ ودرېږه دا خو ډېره معمولي خبره ده اوس به زما د پلار سر ستا خپو کې پروت دغه دې لاړه منډه یې چې منډه یې کړې نبي علیه السلام ورته اشاره وکړې دې حراشه طلحه راویې غوښته وایي موږ په چا پلاران نه وجنو خو ما صرف ستا مینه او محبت کته چې ته یقینا ما سره مینه ساتې او که نه ساتې یو څو ورځې پس دا ماشوم دا نوجوان صحابي مجلس کې ښکاره نه شو حضور پاک مبارک تپوس وکړه یاره یو هلک و طلحه ابن برا هغه نه ښکارېږي او ما سره ډېره مینه هم کوله
او دا هغه په زړه کې ما سره ډېر محبت هم هغه وینم چې څه شو دا هلک. صحابه کرامو چې معلومات وکړل صاحب هغه بیمار دی، ناجوړه دی، د پاسېدو هم نه دی. نبی علیہ السلام ځان سره صحابه کرام واغشتل، وی دی چې تپوس دی لاړ شو. ورغلل د هغه تپوس له چونکې بره په عوالیو کې اوسېده، د مسجد قبا په خوش علاقه کې یو 3-4 کیلومتره د مدینې منورې نه بعد چې نبی علیہ السلام ورغی، هغه پروت دی په خپل بستر باندې او پیغمبر علیہ السلام یې تپوس ته ورغی. او چې نبی علیہ السلام ورته مخامخ شو، هغه نبی علیہ السلام ته وکتل او پیغمبر علیہ السلام هغه ته وکتل، دواړه یو بل ته په ژړا شو. نبی علیہ السلام خو په دې په ژړا شو چې هغه پوه شو چې دا بیماری اخیری بیماری ده او دې په دې مرض کې وفات کېږي. او هغه په ژړا شو، نبی علیہ السلام تسلي ورکړي، لکه مه ژاړه، خیر بیماری خدای راولي او شفا من الله ورکړي، خدای به دې جوړ کړي. وینه د خدای رسوله په دې نه ژاړم، وی زما دا بیماری ما ته معلومیږي چې دا زما اخیری بیماری ده، دا زما د مرګ سبب ده. خپه په دې مو ژاړم په دې چې ما ستاسو خدمت ونه کړی شو. زمانه کې دا ارمانو چې د دواړو جهانو سردار مبارک زمونږ وطن ته راشي، زه به ډېر خدمت وکړم، زه به ورسره کښېنم. او زما په زړه کې ډېر زیات محبت دی د خدای رسول تا ته، اوس کشر دی او خدای پاک هغه چې کومه پوهه او کوم هغه د عقل او کوم فهم او کوم هغه هوښیارتوب ورکړی دی، نه دا په مشره او په کشره نه ده. وی زما په زړه کې تاسو ډېر محبت دی، چې ته مې ولید دا نور هم سیوا شو او زړه کې مې دا ارمان و چې زه به ستاسو ډېر زیات خدمت وکړم، زه به درنه جدا نه شم. نو په دې جالم چې ما ستا خدمت ونه کړی شو، ناسته مې هم ده سره ونه کړی شو، بیمار شم او ممکن ده چې دې بیمارۍ کې زه وفات کړم، مرم. خیر نبی علیہ السلام تسلي ورکړه، لاس مبارک یې پرې راښکه او را روان شو دی، دې وارثانو ته ورله وایي وی داسې معلومیږي لکه دا برخوردار وفات کېږي، نو که دې مړ شو نو ما به خبروی جنازه وپرې ګرځوي. پیغمبر علیہ السلام را روان شو، هغه تپوس وکړه، وی نبی علیہ السلام څه ووایي؟ چا ورته ووایي وی داسې کار دی، ګورې که زه مړ شم چې نبی علیہ السلام زما جنازې له ونه غواړي، نو هر سړی خو دا غواړي چې زما جنازې د یو لوی عالم وکړي، یو نیک سړی دې وکړي، او دا بهتره خبره هم ده. او بیا د دواړو جهانو سردار مبارک او د هغه جنازه نبی علیہ السلام فرمایي چې زه د چا په قبر جنازه وکړم، زما د جنازې د وجې نه خدای د هغه په قبر کې رڼا پیدا کوي. ان الله ينور لهم قبورهم بالصلاة علیهم، زه چې جنازه په دې خلکو وکړم، زما د جنازې د وجې نه خدای په دې خلکو قبر کې رڼا پیدا کوي. نو اوس هڅه وایي وی نه ګورې پام کوئ چې نبي علیہ السلام راونه غواړي. هغې ورته ویې ولې؟ دا خو نبي علیہ السلام په خپل ارمان ښکاره کړی دی. وی نه که نه، وی په لاره کې د یهودیانو کورونه دي، هسې نه چې نبي علیہ السلام زما جنازې له راځي یا واپس دی او یهود ورته تکلیف ونه رسوي، څوک ضرر ورته ونه رسوي، مینه وزدې. صحابه کرامو به خپل هر څه قربانول، خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تکلیف نه ورکاو. ټیک ده زما جنازه زما د نبی علیہ السلام زما جنازه چې وکړي ما لپاره ډېر لوی فخر دی، خو لار کې د یهودو کورونه دي، نو هسې نه څوک تکلیف ضرر ورته ونه رسوي. نو پام کوئ چې پیغمبر علیہ السلام خبر نه کړي. اتفاقا همغه شپه کې هغه هلک وفات شو، او چې وفات شو نو صحابه کرامو هغه خپلو رشته دارانو دفن که ښخ یې کړ او نبي علیہ السلام یې پرې خبر نه کړ. سار د پیغمبر علیہ السلام په خپله تپوس کوي، یاره وی د هغه طلحه متعلق څه معلومات شته چې څنګه شو؟ صحابه وی د خدای رسوله وفات شوی دی. وی کله؟ وی بیګا، او بیا وی موږ دفنم. حضور پاک پې خفه شوي، تاسو ته معنا چې ما به خبروئ، تاسو ما ته د هغه د جنازې اطلاع ولې رانه کړه؟ وی صاحب هغه په خپله دا ویلو چې زما د جنازې نه نبي علیہ السلام مه خبروئ، ولې په لاره به ځي راځي نو یهودیان دي چې د تکلیف ورته ونه رسوي. وی ځئ چې ځو، ځان سره صحابه واخېسته چې راغل د دغه ماشوم د دغه کشر د دغه نوجوان په قبر پیغمبر علیہ السلام جنازه وکړه.
او ځان پسې صحابه کرام ودرول او یو دعا وکړه نبی علیہ السلام. قسم دی ډېرې ښکلې دعاګانې حضور پاک کړي دي، ډېرې قیمتي دعاګانې کړي دي. خو زما په زړه کې چې پیغمبر علیه السلام یو مسلمان لکه ما دعا کړې ده، نو دا دعا زما په خپل زړه کې ډېره ناشنا لګي او ډېره د مینې دعا راته لګي. او زما په زړه کې زه وایم چې داسې دعا پیغمبر علیه السلام لکه د دعا خو ډېر برکات دي او ډېرې جوړې جوړې دعاګانې نبي علیه السلام کړي دي. دا دعا چې نبی علیہ السلام کومه ده دې لږ په حق کې وکړه، ډېره قیمتي دعا. دې جنازې نه پس چې نبی علیہ السلام دعا کوي نو خدای نه درخواست کوي اللهم الق طلحه، اللهم الق طلحه بحيث تضحك الیه وهو یضحك الیک. اے خدایا دې طلحه سره داسې ملاقات وکړه چې الله ته دته خاندي او دې تا ته وخاندي. څه مینې دعا داسې ملاقات سره وکړه چې تاسو یو بل ته وخاندئ. نو ظاهره خبره ده چې دې خاندي الله ته، نو د خدای مخکې چې څوک خاندي خو د خوشحالۍ خبره شوه، او د الله خندل دا د خدای پاک د رضا نه او د خدای د هغه مینې او د محبت نه تعبیر دی. نو خدای داسې ملاقات ورسره وکړه چې ته دته وخاندې او دې تا ته وخاندي. دا دومره بهترینه دعا چې نبي علیه السلام وکړله، دا صرف او صرف د هغه دغه محبت ته وایي. اوس کاره خبره ده چې ستا ما سره مینه نو زما هم تا سره مینه، ته ما سره محبت اظهار کې، زه به تا سره خامخا د محبت اظهار کوم. دا څرنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی د مسلمان چې مسلمان دی د هغه په زړه کې به د حضور پاک خامخا عظمت او قدر بی، خامخا به د پیغمبر علیه السلام سره مینه محبت کوي. تاسو یو مختصره خبره وکړه. ګوره محبت خلک چا سره کوي؟ نبی نے یو څو اسباب دنیا کې مونږ هغه چا سره مینه کوو چې یا خو ډولې انسان یا یو ډېر کامل شخصیت دی، لوی سړی وي، کامل شخصیت دی، لوی سړی دی، یا هغه انسان سره مونږ محبت کوو چې څوک څه شی راکړي، مثلا احسان درسره وکړي. اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې به مونږ نظر واچو نو د پیغمبر علیه السلام نه ښکلي څوک و؟ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ فرمائی اذا څوارلسمې سپوږمۍ وه نظرت الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فی لیلة اضحیان. د څوارلسمې سپوږمۍ د پیغمبر علیه السلام ته مې وکتل، وی کله به مې نبی علیه السلام ته کتل فنظرت نظرة الى وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو ځل به مې پیغمبر علیه السلام د مخ مبارک ته کتل او یو ځل به مې څوارلسمې سپوږمۍ ته کتل. وی زما د قسم په خدای وي چې د پیغمبر علیه السلام مخ مبارک د څوارلسمې سپوږمۍ نه هم ماته ښایسته ښکارېده. نو جمال او ډول چې کوم د دواړو جهانو د سردار مبارک دی هم ناشنا دی. دومره ډولې انسان، دومره خوبصورته شخصیت چې کوم خوبصورتي حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی وی دا مصر خود نبی علیہ السلام ندی لیدلی، یوسف علیہ السلام یې ولیدل نو ګوتې یې پرې کړلې. وی که د مصر ښځو زما محبوب لیدلی وی د لاس په ځای به یې زړونه پرې کړي. همدغسې وه صحابه کرامو لاس پرې نه کړل، خوړونه یې پرې کړل. د لاس پرې کېدل خو ډېره لاندې خبره ده، د زړه پرې کېدل د صحابو نه یې زړونه وړي. ښځه پرېږده ډېره ښه ده، کور پرېږده ډېره ښه ده، سر دې راشه قربان که جي بلکل. یو صحابیه رضی الله عنها حضرت هند او په یو غزا کې یو جهاد د احد کې 4 زامن، یو خاون یو پلار مړه شو. 4 زامن یو خاون یو پلار. او چې څنګه دا راغله او تپوس کوي وی پلار دې مړ دی، وی الحمدلله انا لله و انا الیه راجعون. وی د پیغمبر علیه السلام حالت څنګه دی؟ وی خاون دې مړ دی، وی الحمدلله انا لله و انا الیه راجعون. نبی علیہ السلام څنګه دی؟ وی ټیک دی. بیا د 4 زامنو یکی باندې دی کوي د مت خبر شهادت خبر ملاویږي ورته، او هغه ورته خبره کوي چې نبی علیہ السلام کوم ځای دی. او نیغه ورته په پیغمبر علیہ السلام باندې چې نبی علیہ السلام ته وکتل نو ورته په جواب شو وی د خدای رسول څنګه ځکه د پیغمبر علیہ السلام د شهادت خبر خور شوی. وی قسم دې چې ته مې ولیدې او ته مې روغ ولیدې، ټول غمونه مې ختم شو. دا زما ورځ دي که نه دي؟ صحابه کرامو نه د
صحابیاتو نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړونه وړي، وطن پرېدا، کور پرېدا، بچی پرېدا. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین دی او په یو جهاد کې پیغمبر علیہ السلام ته سپک نسبت کړو. قرآن حکیم هم دا غي نقل کوي، لا رجعنا الى المدینه ليخرجن الاعز منها الاذل. سپک نسبت پیغمبر علیہ السلام ته وکړو او په هغه نبی علیہ السلام غصه شو، خفه شو په او د زوی دی هغه نوم عبدالله دی. راغی پیغمبر علیہ السلام ته کېناست او پلار یې منافق دی او زوی یې سوچه مسلمان. وی د خدای رسول زه خبر شوم چې تا زما د پلار د مرګ متعلق اعلان کړی دی؟ وی نه ما نه دی کړی. وی ښه زه خو دی لرالم که زما د پلار متعلق د مرګ اعلان دی کړي نو صاحب په بل چی مه وجنه، اسې نه بل څوک پې غزار وکړي او هغه پلار والي را مخکې چې زه انتقام والم ما ته حکم وکړه صاحب نو زما د پلار سر به ستا د خپل کې پروت. دا زړه وړل دي که نه دي؟ نور څه ته وایي؟ مړه خو چاله نه راکوي. او بیا ورغې پلار یې دا سفر را روان دی او دا زوی یې ورغې او پلار یې د مری نه ولې راکوز یې کړ. وی راکوشه او ته بچی ته زما هغه عزتمن او زما هغه محبوب او چې ستا ما سره مینه او محبت او زما تا سره مینه او محبت اسه شو. ورته په خپل ځای بابا خو تا پیغمبر علیه السلام ته د ذلیل نسبت کړی دی، ځان ته د عزتمن ویلي دی، هغه ته د ذلیل نسبت کړی دی او توره ورپسې راوویستا. وی ځان ته به ذلیل وی او پیغمبر علیه السلام ته به عزتمن وی، هغه دې پرېږدم که دې سر نه پرېږدم. درې ځله یې پې دا الفاظ ووی چې زه ذلیل یم، زه ذلیل یم، زه ذلیل یم او پیغمبر علیه السلام ډېر لوی عزتمن دی، عزتمن دی، عزتمن دی. وی زه اوس مخه دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې چې کم جمال و هم په دنیا کې بل چا کې نو. دویم کمال چې په نبی علیہ السلام کې کم او ښکاره خبره بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر یو د خدای نه مرتبه لاندې ده، باقي د هر چا نه مرتبه پورته ده. او دریم احسان څوک چا سره وکړي نو دی ورسره مینه کوي. نو د پیغمبر علیه السلام د عظیم محسن زمونږ دپاره او صحابو دپاره بل څوک شته؟ که نبی علیہ السلام نه وي مونږ به کوم ځای پراته وو؟ ایمان کې به په جهالت کې به پراته وو. د ایمان چې مونږ ته نصیب دی د چا د برکت نه نصیب دی؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د برکت نه. د بدر جهاد چې کله شروع کېږي که نو نبی علیہ السلام ولاړ دی دعا کوي، یو خوا لږ یو څو مسلمانان او بل خوا مضبوط د کافرانو یو مضبوط طاقت. نبی علیہ السلام جاړي او په جهاد کې د خدای نه دعا غواړي. یو ټکی یې ووی وی خدای وی که ستا خوښه چې زما عبادت دې ونشي نو مړه که دا کسان دا زما ملګري مړه که. او یو روایت کې دا الفاظ دي وی که دا 300 دیارلس چې منا غون کړي دا صحابه کرام دا بې کس او بې سوکه بې سرې الله که دا مړه شو تر قیامته پورې به ستا نوم اغېشتو والا غواړي بیا څوک پاتې نه شي. معلومیږي دا چې تر قیامته پورې نوم اغېشتو والا کم خلک دی د چا برکت دی؟ دا د هغه 300 دیارلسو هغې چا مسلمانان کړي، هغې سره چا احسان کړی؟ نبي کریم صلی الله علیه وسلم. لوی احسان د ایمان نه خو بل نشته مونږ سره که د هدایت نه خو بل نشته که نه. مونږ که خور لور مور پېژنو دا د چا د برکت المسبب ذات نبی بارداشت کمال په پیغمبر علیہ السلام کې چې څومره وو او احسان او څلورم نمبر هغه چا سره خلک مینه کوي چې نږدې ورته فرشته کې د پلار سره مینه زیاته ورور سره په دویم نمبر بچی سره غیر هم زیاته. نو پیغمبر علیہ السلام کوئی انما انا لکم بمنزلة الوالد للولد وی زه خو تاسو د پاره داسې یم لکه پلار د خپلو بچو دپاره بلکې هغې نه هم زیاته هغې نه هم زیات. النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم زما د نفس نام ما ته پیغمبر علیہ السلام که زه کامل مسلمان یم زیات به نږدې وي. د پیغمبر علیہ السلام سره چې زمونږ د امتیت او د نبوت کومه رشته ده دې نه مضبوطه رشته نشته.
دی باندې پلار بم قربانو بچی بم قربانو. نو د محبت دغه څلور غټ سببونه دي، هغه ټول په پیغمبر علیه السلام کې موجود دي. نو سبب چې مضبوط شي خامخا هغې سره خپل مسبب ظاهریږي، او پکار دی چې مونږ د نبی علیه السلام سره د اسبابو په بنا باندې په زړه کې خامخا محبت او مینه وساتو. نو یو څیز خدا دې په خپل زړه کې د پیغمبر علیه السلام سره زموږ محبت او مینه. دویمه خبرونه دا ده، اوس دا محبت د دې تقاضا بسي څومره چې د پیغمبر علیه السلام سره مینه محبت وکړم، د هغې تقاضا به دی چې د هغې کومه ښکلې عقیده چې هغسې عقیده ده جوړه کړم، د هغې کوم اعمال دي هغسې اعمال زه ځان کې پیدا کړم، د هغې کوم اخلاق دي هغسې اخلاق ځان کې زه پیدا کړم. اوس د نبي علیه السلام مبارک اخلاق څنګه وو؟ حضرت انس رضی الله عنه فرمایي موږ څومره غوسې کوو، کور څومره نخرې کوو، بار څومره نخرې کوو. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي وی 10 کاله مې د پیغمبر علیه السلام خدمت کړې ده. دې ماشوم و د 10 کالو چې پلار راوسته نبي علیه السلام ته وبخوي دې بس تا خدمت کوي. وی 10 کاله مې د پیغمبر علیه السلام خدمت کړې ده، په دې 10 کالو کې راته اوف قدرې نه دی ویلي. په دې 10 کالو کې خدمت رسول 10 سنين فما قال لي افا قط. دې 10 کالو کې اف لفظ نه دی ویلي. یو سړی چاته وایي که نه اوف دا یې څوک وه دیم راته نه دی ویلي. او یو ځل پیغمبر علیه السلام زه ولېږلم څه کار دپاره، وایي ما ته وایي چې دا کار وکړو، ما چې نه کوم، څه ماشومان دي خامخا، وایي اصل مې ورته وایي چې نه کوم. وایي روان شوم هغه کار ده. وایي نبي علیه السلام په خپله کار پسې روان شو. وایي زه په لار کې ولاړ وم، وایي چې څنګه راغې، وایي زه د شانه ونیولم، وایي ما ته وایي چې تا چې وایي چې زه نه لرم، وایي ما ورته چې نه د خدای رسول دی روان شوم لاړم. نه سپېړه شته، نه غزار شته، نه رټل شته. پخو اخلاق یې د صحابه کرامو تربیت کړی. دا یو قبیلې سردار دی سمامه ابن اسعد، د یمامي سردار دی، او صحابه کرامو اونیو کافر دی. اور وقت مدینہ منورہ کی پیغمبر علیہ السلام ته پیش کړی، صاحب سمامم گرفتار کړ. سمامم صاحب دا گرفتار کړ. نبی علیہ السلام مې دغه پورې وتړه، ستنې پورې د جومات وتړه، د جومات ستنې پورې وتړه. سار وختي نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرې ووت، ورته وی سمامه ما عندك یا سمامه، لکه دې څه خیال دی، څه سوچ دې په دې زړه کې؟ او ورته وی صاحب درې خبرې مې دي په دې زړه کې. یوه خبره دا ده که مې وجنې نو د ډېرې لوی قوم مشر یم او ډېره لویه وینه مې ده، ډېر لوی نوم دې را باندې کېږي، لوی نوم دې را باندې کېږي. سره کوټې سړی نه یم چې بس مړ به شم او خلک وایي اوهو سمامه یې مړ کړ، د یمامې سردار یې مړ کړ، د یو قوم لوی مشر یې مړ کړ، لوی نوم دې را باندې کېږي. او که مې پرېږدې نو ډېر لوی داسې سړي باندې به احسان وکړي چې د هغه نه لوی شکر ګزار بني، ټول عمر به دې شکریا ادا کوم. او کوم فدیه غواړې مال غواړې نو چې څومره غواړې ووایه اوس به زما قوم دله مال لوړي، په پیسو مې پرېږدي. خو پیغمبر علیه السلام هېڅ غږم ورته ونه کړي. سار لته بیا نبي علیه السلام تپوس وکړي سمامالو کې دې څه سوچ دی، څه خیال دی دی؟ وایي صاحب هغه پرونی درې خبرې دي، که احسان را باندې کوې نو په ډېر لوی سړي به احسان وکړې، ټول عمر به دې ستا شکریا ادا کوم. او که چېرته وجنې مې نو بس مړ مې کا، سره کوټې سړی نه نوم دې را باندې کېږي. او که مال او دولت غواړې نو چې څومره دولت وی ووایه چې د زما قوم راوړېږي. بیا ورته نبی علیه السلام غږ ونه کړ. په درېیمه ورځ بیا نبی علیه السلام راغی، دا تپوس یې ته وکړه، هغه بیا هم هغه درې خبرې وکړې. نبی علیه السلام وی اطلقوا سمامه، پرېږدې ده پړې ورته اوس پړی. چې وی پرېښوده نو دې لاړه او د مدینې منورې نه بار یو باغ و هغې کې ولمبل او راغی نبی علیه السلام ته مخامخ کېناست. پیغمبر علیه السلام ته کېناست، وی د خدای رسوله ما درې ورځې ستا او ستا د ملګرو دا اخلاق ولیدل، ته مې ولید او ستا دا ملګري مې مو کتل،
وی زما د قسم په خدای وي چې د نن نه مخکې ستا د مخ نه مبغوض مخ چې زما بدي شو په مخ د ځمکه ستا نه زیات راته مبغوض د بل چا مخ نه ښکاري ته مې ډېر زیات بدي شوې او قسم نه چې د نن نه پس ستا مخ ما ته د ټولې دنیا د مخونو نه محبوب ترین مخ ښکاري نن نه مخکې وی ستا ملګري زما ډېر بدي شو نن ستا ملګري ما ته ډېر محبوب ترین ملګري ښکاري نن نه مخکې ستا کلی زما ډېر بدي شو او نن ستا د کلي نه محبوب کلی ما ته بل نه ښکاري لاس را دې خوا که صاحب او ما ته دې دا خپل دین وښایه دا کلمه دې راته وښایه چې زه مسلمان شم هغه وخت کې الله تعالی وله ایمان ورکړي صرف د صحابه کرامو د ښو اخلاقو د برکت صرف د صحابو بهترین اخلاق دي بس اخلاقو د نبی علیہ السلام د هغه صحابو خشته مزیدار اخلاقو هغه اخلاقو ته چې به کافرو قتل مسلمانېدل به اوس د مسلمان داسې اخلاق دي چې مسلمان ورته ګوري نو کفر ته دی دوکه مسلمان کې دا ټګي په مسلمان کې دا کنځل په مسلمان کې دی د مشر بې عزتي په مسلمان کې دا په کشر نه رحم په مسلمان کې دی مسلمان سره بغض حسد چغلي شیطانت دروغ دا د مسلمان صفت دل تشاکل او د بيدینو خلقو سره ناسته فحاشي بدمري د مسلمان شیوه ده کوم هغه صفت دی بې د منځ نه بې د روژې نه بې د زکات نه او بغیر د دې اودس نه چې هغه په مسلمان کې د پیغمبر علیه السلام موجود دی او دا چې کوم عبادتونه مونږ کوو آیا دا هغه عبادتونه چې نبي اسلام کو هغه څه کوو که هغې نه به ترې کوو مونځ خو هغه څه نه چې کوم هغې کوو روژه خو هغه څه نه چې کوم هغې نیوله زکات خو هغه څه نه چې کوم هغې په کومه طریقه ورکوو حج هم هغه څه نه چې کوم هغې په کومه طریقه کوو کوم یو صفت به مجموعي ته وه نیکان خلک هم الحمدلله په دې وطن کې شته دی بزرگان همشتا علماء همشتا لیکن مجموعی طور براوالو کم یو سړی دی چې د هغه په زړه کې په دین دومره درد کم درد چې په صحابه کرامو کې موجود دی د هغې ذره ویسه درد په کوم مسلمان کې موجود پروت دی د چا زړه په بېدینۍ باندې خفه کېږي د چا زړه په فحاشۍ خفه کېږي زمونږ په دې وطن کې تاسو وګورئ که اوس همداسې خبر شومه چې زمونږ د چارواکي کوم هغه کیبل نیټورک را روان دی او پېښور کې روان دی قسم په خدای جومات کې درته ناست دی خبره یو سړي راته خبره کوله صدر کې مې شیخ صاحب سره مونځ کوي چا چیټ ورکړو مانځه کې هغه ته خلک چټونه ورکوي د هغې جوابونه ورکوي ډېر زیات مې طبیعت خفه شو چا چیټ ورکړه مې زه به نن د هغې نه تصدیق کوم خو زه ورغلم خو ما ونلید بل خوا بار چېرته وتېرې چا والا چټ ورکړي او زنانه ورته چټ رالېږلي جمعې مانځه کې دا زنانې یو چټ رالېږلي دی چې مونږ ټي وي ته ناست دا کیبل نیټورک والا مسلې ته هغې کې څه فحاشي به راغلي زم ناست یم او زما رور ناست دی او دې ته مو ورسېده چې ما او زما رور یو بل سره هغه بدعملي وکړه او زما د توبې څه کېدي چې څه وکړم هغه په دې زموږ زړه درد نه کړ پلار بم ناستی زوی بم ناستی لور بم ناستی پلار بم ناستی رور بم ناستی خور بم ناستی ایکی چی کم فحش چیزو اخکاری درتا اگا فحش اگا گن چیز مسلمان خودسکی شیطان بم تی نفرتو کی ازمون حیات سشو ازمون غیرت سشو ازمون ایمان سشو ازمون دا پیغمبر علیہ السلام دا عشق دعوت سشو دا محبت دعوام کم خونالا او چې موږ وایو چې موږ د نبي هم امتیان وو هغه د امتیت دعوه کوم طرف ته لاړه رب العالمین دې موږ په صحیح نهج د پیغمبر علیه السلام صحیح امتیان جوړ کړي قیامت ته چې مقامت کېږو پیغمبر علیه السلام سره اخر هغه خبره وي د مخ د ملاقات دپاره خو هم څه خو پرېښودل پکار دي که نه زه به صرف نبي صاحب ته چې ما ستا کوم یو عمل خپل کړی دی ما ستا کوم کردار خپل کړی دی ما ستا کوم اخلاق خپل کړی دی نو خبره مې ورونه پورې کوله چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه د صحابو اخلاقو ته به چا کتل نو کافران به ورباندې مسلمانېدل صحابه کرام به ورسره مسلمانېدل کا کافران نن د مسلمان دغه اخلاق دي ابله زمونږ په کلي کې د دوه جوماتونو نه پکې چا د شپې وړي دي یو جومات نه یې بل جومات نه یې
نو ما ته چا ویل چې دا خو دا پوډریان موډریان دي، ما ټیک شو دا پوډری خو مسلمان دی ولا مسلمان نه خدا دې زبده ویل چې دا خو طبيعت برابر نه زارو په نشه کې به یاسه یاسه، لیکن دا مستعمل پکې چې د کوس کنه دې ته الګ وله زما د جمعه په پروس کا جانماز چا تخوړې دي د طالبانو کمبل او جانماز پروتو کنه جانماز چې څوک اخلي سره پاره اخلي چې موږ سپې کوي او دا خو ورته پته چې دا پوډری دا شی پټ کړی دی ولې پوډری ته پکې دی پوډری ته جانماز ولې او بیا د جانماز موږ په کې خره ته پته چې جان پټ کړی دی نو غلطی زما شو کړه پوډری شو زما غلطی ولې دلاله بل ما ته بیا چا وینا نه ودا څه نه دا وی دا خلک ول پیسې ورته چې شابه شیر اوړه چې کوم شی دراو ګورې مال راوړه زبرنا دا د مخلق دا د پیغمبر علیه السلام خو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرګرو خو دا د اخلاق نورونو خدای پاک دې مونږ کې دغه څه خشته بهترین خو پیدا یو صحابي دی مخکې يهودي و نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې شیخ قرض اغشته و چې کجوري ته قرض کړی صحابو لپاره دا هغه ټیم کې لا وخت و چې دا سړی راغی او نبی اسلام ته کېناسته وی ما له خپل شی راکړه پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل وروره ستا خو لا ټیم شته ستا نیټه کې خو لا وخت شته په دغه چیغه جوړه کړه د پیغمبر اسلام په شان کې ګستاخي شروع وی تاسو د خلکو نه دې لپاره شی هلې چې خورئ یې او تاسو د عبدالمطلب ولاد همدغه څه کوئ او تا مانه دې لپاره دا شی واخېسته چې ته خورې نه راکې راله اوس نبی علیہ السلام غلی ناسته چې دا خو نیټه کې دم زدري او د پادري نه بسته اوس بې ځای چغې دم جوړې کړې عمر فاروق رضی الله عنه مجلس کې ناست هغه را پاسې د خدای دشمن و د پیغمبر ځان په شان کې داسې ګستاخي کې دا اوس اشارې ورکولې چې ګورې سم شه لکه ته خو بار ته بوزي کې بنو دي او په اشارو کارو کې نه اختراله وي چې ګورې کبه خبره ده خبره اوس دا عمر فاروق رضی الله عنه خبره درسته وکړه بالکل درسته نیټه کې د درې وزشتا ولې مخکې راځي او بیا د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخي کې لیکن د دواړو جهانو سردار مبارک ورته سره یو عمره وی دا خبره دې خو نه کړه وی زما تا مې دین دی او خبره توقع وی زم ستا د نصیحت محتاج او مداخله ستا د نصیحت محتاج دا ته ولې نصیحت کړو ما ته باندې کړو تاسو ته دی ویلو وی دې ته باندې ویلو چې ورا ستا نه ټکي درې زشتا غوسه مکو خیر دې په نیټه له چا یو ورځ غوو مې نو خلک غږ نه کوي او زم ستا د نصیحت محتاج او ما ته باندې ویلو چې د خدای رسوله چې چا نشي والی او درې ورځې مخکې ورته تیار ساته دې داخله ورشوي دې بوزه او جلده څومره حق دې ام ولا ورکا لږ زیات ام ولا ورکا څاندانه مقدار یې وته چې بوې ته خپل حق ولا ورکو او دا غینه پس غزيات یې ورکو نه سړی وته وی بس زما حق پوره شو غزيات دې راکې وی دا کوم کتاب ته ما د ورسته خبره د پیغمبر علیه السلام په مخ کې وکړي نبی علیه السلام فرمایي چې عمر دا سړی دې ورټه لګي زیات ولداري په بدل کې ورکو نو دا سړی وته وی عمر فاروق دې وی دې په جنت عمره وینا وی زید ابن دسنیم دا يهوديان یو لوی مشر عالمو وی خدای يهوديان هغه لوی مولا لوی علامه هغه وی او وی ګور سره دومره لوی علم زموږ د پیغمبر دونه ګستاخی دی وکړه دومره بیزتی دی وکړه دومره ستګي دی ورته په مجلس کې به ځای دی وی هغه ورته وی ما په خپل کتاب تورات کې د نبی علیہ السلام چې څومره صفاتونه ټول مې مونږ سوا د دوه صفاتونو زمون کتاب کې د پیغمبر علیه السلام متعلق څومره اوصاف ټول مې پکې ولیدل سوا د دوه صفاتونو یو دا چې پیغمبر علیه السلام سره څومره څوک د جهالت کارو کې کړي بدر ورته وې دی به صبر کوي دی به د جهالت جواب په جهالت نه ورکړي او دویم دا چې د غصې او د صبر مقابله شنو غصه نه کوي صبر وکړي وینن د دې لپاره وروتم چې د پیغمبر علیه السلام د دې دوه صفاتونو امتحان واله چې دا پکشته کې نشته وای ما اوسره ډېر لوی د جهالت کارو بدرت مې ورته وې نسب مې مولا یاد کړ د صحابه په وخت کې مې بیزتی ورته وکړه ما جهالت وکړ پیغمبر علیه السلام د هغې مقابله کې ما سره دومره احسان او ښېګړه وکړه چې تجربه زیاتې راکړي
او دا غصه مقام او غصه نه په صبر وکړه. وی دا عمر صلی الله علیه وسلم په اسلام گواشه چې مال خدای ایمان راکړي زه مسلمان شم. راغه وسره خدای پاک مسلمان. دا د حضور پاک د مبارک او اخلاق د برکت. په جنگ احد کې د نبی علیہ السلام تر مبارک حضرت حمزه رضی الله عنه شهید شو. او داسې شهید شو بیبي وهنده دا غیر لاس شهید شو لکه هغه یو غلام لمسولو او بیا دې پوزم پرې کړ غوګونه هم ته پرې کړ شونډې هم ته پرې کړې سترګې هم ته وېستې سینه ولوستول او د حضرت حمزه رضی الله عنه نه زړه وېسته او دا هندي په چکونه ولګول اله کړو چې پاره چکونه ولګول د جنگ بدر کې د هندي پلار او عتبه او شیبه تراو یو ورور دا مړ شوی او دا پلار د حضرت حمزه رضی الله عنه د لاس مردارو او انتقام یې غوښته او د حمزه رضی الله عنه د سترګې او د پوز او غوږونه او شونډې د امیر په پتا کې واچول او غاړه کې واچول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې تر تا وکتل ډېر زیات خپه شو. ما خو دې نه منع کړی زه خو د کافرو سره هم دا چل نه کوم او بیا دومره په هغې خفه و وی زما مې غواړي چې دا خپل توم دقسې پرېږدم اړو خښې نه کړم چې د قیامت په ورځ باندې زما دا تره سره د نورو شهداو چې دا کوم حیوانات او مارغان وخوري چې د هغې د وجودونو نه یې دا غوښې راوچتې شي او د خدای دربار ته راشي ډېر زیات پې خفه و. هغه هنده هغه چې چا دا خطرناک سلوک کړی و چې کله پیغمبر علیه السلام مکه مکرمه فتح کړه نو ښځې راغونډې شو او دې ښځو ایمان راوړه. پیغمبر علیه السلام سره بیعت کړی او پکې دا هنده و. دغه ښځه چې د نبي علیه السلام د مبارک تره سره دا خطرناک سلوک کړی دی یو پکې دا و. نبی علیه السلام چې ښځې راغونډې شوې نو ویې چې مونږ تاسو سره صاحب د ایمان د اسلام بیعت کوو. پیغمبر علیه السلام وفرمایل یو کس مشرک دی. وګورئ نبی علیه السلام ښځو سره ګورئ د لاس بیعت نه دی کړی ښه ښځو د لاس وړل نامنې شریعت دا خدای خبره وه. نو یو پکې مشره کې بس هغې سره به زما خبرې ټولو سره خبرې به وي. دا هنده پکې مشره وه دې ځان مکمل ونغښته او پټې کړ چې پیغمبر علیه السلام مې ونه پېژني که ویې پېژندم چې دا خو هنده ده دا هغه خبره چې زما تره سره یې کوم سلوک کړی نو ممکن نه چې د ایمان قبول شي. دې بلکل ځان پټ کړی نقاب یې چولو مخ یې پټو. نبی علیه السلام ته مخامخ شو نو پیغمبر علیه السلام ته شرطونه یې ښودل. لومړی شرط دا دی وی شرک به نه کوئ خدای له به شریک نه جوړوئ. دا هنده ورته وایي وی بلکل دا شرط مونږ ته منظور دی. نورې هم ښځې ډېرې ناستې دي دې اوس ما پټ کړی د نبي علیه السلام نه ځان پټوي چې ځکه دې ښځو په دې ډله کې مې ایمان منظور شو نو بیا به سره ښکاره شم پروا نشته او که مخکې مې وپېژني او ممکن نه و چې زه ته تا خو د ما تر سره ډېر عجیبه سلوک کړی ستا ایمان کوم ځای قبلوي بې شک به نه کوې. دا ورته څه وایي بلکل دا خبره ټیک ته وي ټول عمر هم د بوتانو سجدې وکړې وی هېڅ ګټه یې راله رانه کړه. بیا ورته نبي علیه السلام فرمایي وی ښه زناکاري به نه کوې بدکاري او بدعملي به نه کوې. او ورته څه وایي وی د شریف قوم لوڼه خویندې بدکارۍ نه کوي صاحب دا شرطونه مه لګوه. د شریف قوم لوڼه خویندې زناکارۍ او بدکارۍ نه کوي. نبي اسلام دې کې حیران و چې دا خو عجیبه خبره خو او به دې ویلي و که نه خو خیر. دریم نمبر ورته وایي چې بچي به نه وژنئ اولاد به جمدي به دې ښځو به جنکۍ ښخولې بچي به نه وژنئ. دا ورته څه وایي وی مونږ بچي نه وژنو وی مونږ ماشومان لوی کړل په مینه نو تا راله په مختلفو جنګونو کې مړه کړل. اوس نبي اسلام بیا حیران دی چې عجیبه ښځه نیغ نیغ رب رب جوابونه راکوي. اوس ښځه څوک ده دا عتبه لور ده. عتبه د مکې مکرمې لوی رئیس سردار او د ابو سفیان رضی الله عنه بیبي ده. دغه وخت کې ابو سفیان رضی الله عنه مسلمان شوی نه دی بس دغه وخت کې مسلمان شو د مکې سردار دی. اخوا دې خوا خپله خو نه ده. نو بیا ورته نبي علیه السلام فرمایي یو شرط بل دی وی غلا به نه کوئ. سړی چې کورنۍ اکثر ښځه د کور شی غلا کوي غلا به نه کوئ. اوس دې خو ځان پټ کړی خو د خولې نه خبره ووته وی د خدای رسوله وی زما خاوند ابو سفیان لغوندې بخیل دی نو که زه د هغه نه څه شی پټوم هم د هغه په بچو یې لګومه دا به غلا کې راځي.
نو چې نبی علیہ السلام دا ورته چې ما خاون ابو سفیان دې نو خبره خو نه وته دا نو پټ ساتلې. نو پیغمبر علیہ السلام فورا پوه شو یا انت هند بنت عتبه ته هند د عتبه لوري سره چې ابو سفیان د خاون نوم دی واغی هند د عتبه لوري باز دا پړه چې دوه ما خدان پټ کړو دا خدای ما خپل نه ما معلومات شو دا بس کېږي پیسې ما ځان پټ کړو ځکه چې ما ډېر ناروا سلوک ساتل سره کړی ما ګناه کړل چې نه قبلې ګناه ده هغه ظلم نه کړی چې نه قبلې نه بخېدو ظلم دی ځان نه پټ کړو د خدای رسول ذاته مې کړی او ما ذکر پټ کړی چې ما توبه د خلکو کې پټه قبول شي کښکاره شي ممکن چې ته ما توبه قبول نه کړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم متفرمایي هندي پس سچ چې تا توبه وستو ایمان دې راوړ ستا دا ټول ګناهونه تا ته معاف زما د تراغ چې تاسو کړی دا ټول درته معاف دې ته اخلاق خو دې ته یو جهاد کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بدر جهاد کې صحابه کرام داسې مخامخ ودرولو او صفونه نه غول غشو پیغمبر علیه السلام سره غشي راځي راځو برابر چې څوک سینې بار و بدل نه کول یو صحابي په خېټه باندې غشي راځتل شو زخمی نشو خو معمولی غوندې کرخه پر علا صحابي رانیخ شو نبی انتوی زما خېټه د خدای رسول خوب کړه پیغمبر علیه السلام هم حیران شو لکه ما خو پقص نه خوب کړی وینه ما په خېټه غشي راځتل ما خېټه یې خوب کړه ما خو پقص دې کو پقص دې نه کړو ما خېټه یې خوب کړه صحابه حیران دي لکه تاسو ستا پیغمبر نه تاسو ایمان نه لرئ ولا نه وی دا به بدل اخلا وی دا خپل پیغمبر نه څنګه انتقام اخلي وی دا خو دې پیغمبر وینا ده چې تاسو زیاتو کې نه غلي دا بدل وایي اوس قبل سره وي ته وی لکه ما او پاکس نه کړی دا ټول مسلمان نه کافر ولا کېږي لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وی راځه ته ما پکې تا غشا اقوال راکا حواله باندې ما راح قصدان نه کړي خو چې ته او صحابه حیران دي چې جيبه مسلمان هم جهاد نه غلي د پیغمبر پس نزار قربانه هم انتقام ته څه خبره وینا نه محبت انتقام اخلا حضور پاک غشي ورکړی ته ما ته نه پخېټه راکاګه وینا نه خدای رسوله وي تا چې ما پخېټه غشي راکاو نو وی ادمه خېټه بربنده و او استا خېټه چې دا هپټه نه پتا درته خېټه ښکارا کړي غشي پر راکاګه بیا صحابه کرام بلو شو او نبی روان حیران دي حضور پاک ورته صدر مبارک لری کړ خېټه ښکارا کړه دی په جړا شو او ورمنډه کړو د حضور پاک خېټه کولول شو ورکل وی عرب ته هاذا یا رسول الله دا خدای رسول دا مطلب نه چې ستا باندې غچ راکاګم خدای موقرا کړی دا خېټه لږه خپل کړ دا مطلب لیکن نبی اسلام مبارک او اخلاق ته موضوع څومره بهترین اخلاق څومره خپل خوې صحابه کرام سره به خوش طبیعت کول ناس به وخت باندې طبیعت نه لري چې تیم تریش طبیعت نه ناس به ورسره خوش طبیعت کول او سره غف شپه ورسره لګا یو ځل نبی اسلام یو صحابي راغی ویسه مال یو اخرى کا سفر پکو پیغمبر اسلام یو صحابي دی ورشه دله اوخ یو بچي ورکړ هغه یې د اوخ په بچي سکو زه خو غواړم چې سفر نه پلان شم ویلې اوخ د اوخ بچي نیسه اوخ در کوم کنه اوخ بچي در کوم کنه دا اوس خوش طبیعتی شو یو بوډا راغی نبی اسلام ته وی ما دا دعا په ما خدای پاک جنت ته بوزي وی بوډاګانې خو جنت ته نه دي اپ جلا شو چې خدا روزي او منځ نه شکو چې بوډا جنت ته نه دي نه نه مرته جاړه ما وی بوډا جنت ته نه دي تا به خدای ځوانه کې پیغله بدی کې نو جنت ته بدی بوډا باندې ځوانه کې بنو دي یو بل صحابي حضرت ظاهر رضی الله عنه د شکل نه پټې لګونه خوشانګ نو او ډېر خوشتبه نو پیغمبر علیه السلام یو ځل نه د ټوکلې وخرڅول بازار کې نبی اسلام ورته شاته کېناست او د شانې ولا پستر ګلاسونه کې خو دا کبای سړی دوستانه تعلقات یې شاته ګلاس کې دي چې ما پیژنې کنه شاته نه ولا پستر ګلاس کې خو ایمان او من سوق دي او خبر په قتل او پیغمبر علیه السلام یې ستر ګل خزور ورکړل شاته ورته ناشته او دې ناشته او دې چې سوق دي خلای اخر سترګو په راو کې نبی رسول الله صحیح کړ چې صحیح کوي په جنده
نو زه یې لاسونه شاته د پیغمبر ځان راتاو کړه او دا خپله شی او پورې مږل شروع کړه. نو پیغمبر علیه السلام څه وایي؟ وایي دا مرایي خرسون دا غلام څوک یې اخلی؟ هغه مرایي نه و، خدای څه خوش طبیعتي کوله. وایي دې خرسون ته څوک یې دي؟ په ارزان قیمت خرسون څوک بې رانه والي؟ او ورته څه وایي؟ او ورته د خدای رسوله ګورې ما مه خرڅوه، ګنې کوټه به مې ومونې، که په چا د خلکه په ما څوک څه کي درته به مې واپس کړي، ما څوک نه تبلی. حضور پاک څه فرمایي؟ وی ټیک ته که خلک تا ته کوټه وایي لکنک عند الله لست بکافر، لیکن ته د خدای په نس کوټه نه، د خدای په نس ډېر لوی کاره انسان. داسې خوش طبیعتي به نبي هم صحابه کرامو سره کول. خو هغه خوش طبیعي به کوله چې دروغ به پکې نه، د مسلمان تذلیل او د مسلمان هغه سپک قتل به پکې نه. خدای پاک حضور پاک له ډېر ښایسته او مزېدار خوی ورکړو. کور کې او بار، کور کې دننه او د کور نه بار. یو ځل یو کافر د نبي علیه السلام مېلمه شو او دا کافر څه په بنیتۍ راغلی و. چې څنګه راغی نو پیغمبر علیه السلام ورته څه بستره وغیره څه ده؟ د نبي علیه السلام بستره به څوک و د کجورو پوزکې به و د پاڼو. هغه کافر د شپې پاسېد او د نبي علیه السلام په هغه مبارک بستر د پاسه لوی اودسمات یې وکړ، غټ اودسمات یې هم په داسې نیت راغلی او لاړ. خو چې تګ توره ته یېره شوه، ځکه په تلواره منډه راغله چې نبي علیه السلام څنګه راووته او ویې کتل نو اوس په هغه پوزکي په هغه بستر د پاسه لوی اودسمات یې پروت، کوټه کې هم بوی دی. خپه شو ډېر زیات چې ګوره دا ما نیک بخته مېلمستیا هم ورکړه او د ظلم کړی او 9 بیبیانې د نبي علیه السلام په کور کې دي. ګورې ښه 9. نو چې داسې یو کار زمونږ په کور کې وشي نو خلک ښځې ته وایي راشه دا کار وکړه خلیوي دې دپاره. لیکن د دواړو جهانو سردار مبارک په خپلو لاسونو د کافر د هغه ګندګۍ صفۍ شروع کړه، په خپلو مبارکو لاسونو. کم لاسونه دا غیر صفحه یې شروع کړه. یو بیبي تم نه وایي چې راشه دا صفحه وکړه، په خپله لګیا شو. کافر چې څه منځې لاړ او توره یاده شوه چې خو توره رانه یېره شوه نو بیا راغی او په دې خیال چې دا پیغمبر علیه السلام به نه راوتې نو غلې غوندې به توره واله موزم ده چې راغی سیند کوټې ته ننوت ورتا شو. دقه دی چې په پیغمبر